السلام-علیکم مینوالو، یو ځل بیا په خپل پروګرام کې یو مغه زړو ملګرو سره احمد حسین نادان، شاهزیب د مانکۍ او ولید خټک او جواد او عباس یو ځل بیا په کیمره دی بخنه سره. طلحه په 400 کې ماوري زما مینوال دی. طلحه اور څنګه ټیک ټاک خیر دی. دا ډومبه کلام به طلحه ته ډالۍ کما وای په خلا سندري وایو پټي وظیفې ادا کو. په خلا سندري وایو پټي وظیفې ادا کو. مونږ ریاکار نیو په زړونو کې سجدې ادا کوو. ډېره مننه جي. مونږ د ماضي د روایاتو د تجدید پاسداران، مونږ د ماضي د روایاتو د تجدید پاسداران، مونږ د تاریخ نه پاتې شوي فریضې ادا کوو. ډېره مننه جي. چې مونږ نه نوي شوي مونږ سره تعلق نه لري، چې مونږ نه نوي شوي مونږ سره تعلق نه لري، ناست یو د داسې ګناهونو کفارې ادا کوو. او ستا د ښایست د لمغړنې قتلګاه په درشل، ستا د ښایست د لمغړنې قتلګاه په درشل د قتل شوي ارمانونو جنازې ادا کوو. ډېره مننه جي. ستا د ښایست د لمغړنې قتلګاه په درشل د قتل شوي ارمانونو جنازې ادا کوو. او وخته د نورو د غلطو بخښنې مونږ غوښتې، وخته د نورو د غلطو بخښنې مونږ غوښتې، تاریخ ته ستاسو د جرمونو جرمانې ادا کوو. ډېره مننه جي. مرحبا مرحبا راځه خوش آمدید او په خیر. مرحبا مرحبا راځه خوش آمدید او په خیر. ته لږه کښېنه مونږ یو مونځ د شکرانې ادا کوو. مرحبا مرحبا راځه خوش آمدید او په خیر. ته لږه کښېنه مونږ یو مونځ د شکرانې ادا کوو. د نازل شوي بلاګانو خولې مو بندې نه کړي، د نازل شوي بلاګانو خولې مو بندې نه کړي. د څومره وخت نه د سرونو صدقې ادا کوو. او ژوندی انسان را سره خوا کې مري د لوږې مري دي، ژوندی انسان را سره خوا کې مري د لوږې مري دي. د مړ بابا په زیارتونو نذرانې ادا کوو. او که حقیقت را باندې وای نو زمونږ مزدوري، که حقیقت را باندې وای نو زمونږ مزدوري د حکومت د عیاشۍ په نوم قرضې ادا کوو. او عشق عبادت دی خو راځه منظر ته سره غرمه ده، عشق عبادت دی خو راځه منظر ته سره غرمه ده. خلک یې وخته ګوري مونږ د غرمې ادا کوو. ډېره مننه جي. ډېره وایي عشق عبادت دی خو راځه منظر ته سره غرمه ده. خلک یې وخته ګوري مونږ د غرمې ادا کوو. ډېره مننه جي. مینوالو دا به انصاف نه وي چې ما سره د ثوابۍ د ضلع یو ډېر ښه شاعر، نوجوان شاعر، ښه لیکوال او زما په شاګردانو کې یو تکړه شاګرد احمد حسین نادان صاحب ناست وي او زه لګیا یم او خپل او هغه پکې خاموشي اختیار کړي. نو دا به ښه نه وي. نو دا تندر به م چوړو او دا دماکي او دا چې کوم دغه دي دا به م چوړو. نو نادان صاحب یو کلام به تاسو نه مینول غواړي. سر د لنډ بخر یو وړوکی کلام ومه زه به تاسو له غلط ډالۍ کوم. صحیح ده. اول د لنډ بخر دی ټول ته ډالۍ وي. وایي مینه چې نه کوې نو دا ګناه ده، مینه چې نه کوې نو دا ګناه ده، مینه چې نه کوې نو دا ګناه ده، یعنې نفرت کول بلا ګناه ده. مینه چې نه کوې نو دا ګناه ده، یعنې نفرت کول بلا ګناه ده. او ښکلو ته ښکاري په وفا کې ګناه، او مین وایي چې جفا ګناه ده. ښکلو ته ښکاري په وفا کې ګناه، او مین وایي چې جفا ګناه ده. ظلم او ستم په ما روا دی خیر دی، ظلم او ستم په ما روا دی خیر دی. دلته کې بس نازه ودا ګناه ده. دا شعر وایه جي. ظلم او ستم په ما روا دی خیر دی. دلته کې بس نازه ودا ګناه ده. او شعر تاسو ته ډالۍ جي. ثواب زما دپاره نه دی پیدا، ثواب زما دپاره نه دی پیدا، زما دپاره خو پیدا ګناه ده. ثواب زما دپاره نه دی پیدا، زما دپاره خو پیدا ګناه ده. مونږ د تیارو سره عادت خلک یو، مونږ د تیارو سره عادت خلک یو. مونږ ته پکار نه ده رڼا ګناه ده. او غیرت حیا خو د پښتون میراث دی، غیرت حیا خو د پښتون میراث دی. نور خدا وایي چې صفا ګناه ده. او مننه. وایي چرته جړه چرته خندا پکار ده، چرته جړه چرته خندا پکار ده. هلته جړه هلته خندا ګناه ده. چرته جړه چرته خندا پکار ده، هلته جړه هلته خندا ګناه ده. او زړه خو مې وایي چې بیخي دې هېر کړم، چاته یې ډالۍ وي. وایي زړه خو مې وایي چې بیخي دې هېر کړم، خو بیا به وایي چې دا ستا ګناه ده. زړه خو مې وایي چې بیخي دې هېر کړم،
خو بیا به وایي چې دا ستا ګناه ده او هغه چې تا څکله او ما ولیدې نو هغه چې تا څکله او ما ولیدې هغه چې تا څکله او ما ولیدې نو نادانه دا ګوره رښتیا ګناه ده مننه جي دا ټول کلام تاسو ته ډالۍ وي وایي زما خو زړه مین په هر جمال د دغه حال دی زما خو زړه مین په هر جمال د دغه حال دی خو دا ښکلی بېحسه بې مثال دی دغه حال دی او زمونږه د غربت نښې په دې کې پوره ښکاري زمونږه د غربت نښې په دې کې پوره ښکاري زما ریحې صادر ستا ریحې شال دی دغه حال دی او شعر د جی وایي تر څو به پښتانه په نامعلومه خلکو وجنې په نامعلومه خلکو وجنې باداره زما زړه کې چې کوم سوال دی دغه حال دی او ښکارېږي چې په زړه کې د درزن خلک اوسېږي جواده وایي ښکارېږي چې په زړه کې د درزن خلک اوسېږي شکي شومه زما چې څومره خیال دی دغه حال دی او مننه جی وایي ښکارېږي چې په زړه کې د درزن خلک اوسېږي شکي شومه زما چې څومره خیال دی دغه حال دی او خالق زیار بابا راته رایاد شو بیهي د خالق زیار په شان په خپل حال یم راشه بیهي د خالق زیار په شان په خپل حال یم راشه ساتلې مې هم بیره د هم ټال دی دغه حال دی او مننه زما قیمتي خاوره ده خو سود یې په ما نشي زما قیمتي خاوره ده خو سود یې په ما نشي دا ځکه مې په خاوره جوړ جنجال دی دغه حال دی او تزلونه د سینې نه د بڼو په سوکو راخ کې زړونه د سینې نه د بڼو په سوکو راخ کې پتا کې دغه پن څه د کمال دی دغه حال دی او د وخت د فرعونیانو جنگ په هره سیمه خور کو د وخت د فرعونیانو جنگ په هره سینه خپور کړو دا ځکه مې زړه امن ته لیوال دی دغه حال دی او مکتب ووایم چې د مینې خزانې ورسره خبر سیر پرتې دي نادان احمد نور ارس نه کنګال دی دغه حال دی یو جهان مننه ډېره مننه سرجي ډېر زبردست ماشاءالله نادان صاحب اعلی دی تکړه ساته او الله دې ژوندی ساته او ډېر ښکلی کلام دا در کومه وروره چې کوم لیک ته کې او نو انشاءالله چې یو مقام دی وینم چې راځي به او په ادب کې او په دې فیلډ کې او په دې دنیا کې به انشاءالله ستا یو نوم وي په ثواب عزالله کې الله دې ښه ساته الله دې ژوندی لره او مینهوالو ته هم وایم چې امید دی چې تاسو خوښ شي د دې پروګرام په آخر کې یو کلام به زه ووایم او بیا پروګرام راغونډ کړو په اجازت سره تاسو په اجازت سره وایي چې دا به هستی نه وي چې په زړونو کې مستی نه وي د جلسې کلي شاروم زما مینوال به م وي کیدای شي او نادان صاحب راته ډېر په فرمایش وي نو شاروم وروره تا ته به ډالۍ وي وایي دا به هستی نه وي چې په زړونو کې مستی نه وي او ټول عمر پیري به خوندونه کې چې ځواني نه وي او داسې په هر شړنګ د زولنو نمونه مه کېده داسې په هر شړنګ د زولنو نمونه مه کېده ته وایي زنځیر دی او زه وایم ستا بنګړي نه وي مننه جي او موړ چې د دې خاورې په خوږو زما مزدور نشي موړ چې د دې خاورې په خوږو زما مزدور نشي تش د څو کسانو بدلیدل به ترقي نه وي او دا به مسکا نه وي چې راپورې سرې لمبې نه کي دا به مسکا نه وي چې راپورې سرې لمبې نه کي او تا چې لیونی نه کي نو دا به اسویلي نه وي ډېره مننه چې دا به مسکا نه وي چې راپورې سرې لمبې نه کي تا چې لیونی نه کي نو دا به اسویلي نه وي ما او تا په یو اختر کې هم چرته ونه خاندل ما او تا په یو اختر کې هم چرته ونه خاندل دا د خدای مرضي ده چې رانجه وي نو بنګړي نه وي ذاکر صاحب دا پاتې کلام تاسو ته ډالۍ کوم وایي وینم چې ملاله ګډېده $100 وته وینم چې ملاله ګډېده $100 وته غرق به شمه دا زما د خاورې ازادي نه وي او زه یې را بیدار نه کړم یو ځل بیا د سره کړه زه یې را بیدار نه کړم یو ځل بیا د سره کړه وګوره بلاله په اذان کې د غلطي نه وي زه یې را بیدار نه کړم یو ځل بیا د سره کړه وګوره بلاله په اذان کې د غلطي نه وي او وینې مې د زړه تنبې وهي جوړې بهر وځي وینې مې د زړه تنبې وهي جوړې بهر وځي بیا به د وطن د ناوي شونډو کې سرخي نه وي او دا خو جانان نشو چې کمسو کې ګلاب نه لري دا خو جانان نشو چې کمسو کې ګلاب نه لري او دا خو بیا منظر نشو چې خپو کې یزغي ډېره مننه جی مینوالو یو جهان مننه د ټولو تر بل پروګرامه تر بل دمه
ډېره مننه جي. السلام علیکم.